السلام علیکم ملګرو خدای دې وکړي تاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل فیسبوک اکاونټ سیټینګ وکړئ. یعنې درې هغه لازمي سیټینګ زه تاسو درښیم کله چې تاسو په خپل اکاونټ کې وکړئ بل یو بیا ستاسې اکاونټ د ټول عمر لپاره نشئ در ختمولی، یعنې ستاسې اکاونټ به بیا محفوظه وي. نو لرځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې که چېرته زموږ ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ خپل چینل کې هر ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیو اپلوډوو. راځئ ځو د ویډیو په طرف. ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ خپل فیسبوک اکاونټ به خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ دلته به راسئ د آپشنز ته، دا یعنې دلته به خپل پروفایل ته راسئ. کله چې تاسو خپل پروفایل ته رالاست د هغه رقم دلته تاسو راسئ ملګرو سیټینګ اینډ پریویسي به پیدا کړئ. ملګرو کله چې تاسو سیټینګ اینډ پریویسي ته رالاست دلته به تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په خپل سیټینګ باندې کلیک وکړئ د خپل اکاونټ سیټینګ باندې دلته اوس د اکاونټ سیټینګ تاسو ته راړي. ملګرو دلته به تاسو راسئ سیکورټي لوګین. ملګرو دلته اوس که چیرې بل ځای تاسو خپل اکاونټ خلاص کړی و هغه تاسو د دی دلته درښیي. یعنې یو وخت تاسو په خپل د ملګري په موبایل کې مې خپل اکاونټ خلاص کړئ هغه اوس هم دورې خلاصه یعنې هغه ستاسو آی ډي استعمالوي نو هغه دلته تاسو لوګ آوټ کوی سئ. سیکورټي اینډ لوګین ته به راسئ ملګرو. کله تاسو سیکورټي اینډ لوګین ته به راسئ دلته ګوره دغه ویر یو هیو لوګ ان یعنې چیرې تاسو خپل اکاونټ خلاص کړی ده دلته به تاسو کلیک باندې وکړئ. کله چې ملګرو دلته تاسو کلیک باندې وکړئ اوس ګوره تاسو درښیي وایي تاسو په کروم کې خلاص کړی ده یعنې کروم براوزر ده او د هغه رقم دا پی سي ده یعنې په کمپیوټر کې مې خلاص کړی ده. اوس که چیرې دغه تاسو لوګ آوټ کوئ خالي په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو راسئ لوګ آوټ به ووایي. ملګرو کله تاسو لوګ آوټ ووایي دا به له هغه ځای څخه ډایرکټ لوګ آوټ شي یعنې بل یو بیا ستاسو فیسبوک اکاونټ نشي خلاصولی. دغه یو سیټینګ خلاص و. بیا د هغه رقم راځو ملګرو دویم سیټینګ ته. دویم سیټینګ باندې بېرته تاسو راسئ د خپل اکاونټ سیټینګ ته. سیټینګ ته چې رالاست د هغه رقم دلته اوس تاسو یو څه لاندې ولاړ شئ. لاندې چې ولاړاست دلته نو ملګرو دلته به تاسو راسئ ټیګینګ به پیدا کړئ. دلته به تاسو دا پیدا کړئ هو کین سی پوسټ ان یور ټایم لاین اینډ ټیګینګ. تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ د هغه رقم ګوره دلته فرینډز او فرینډز دي یعنې هر یو به ستا په اکاونټ باندې یو شی شیروی سي. دلته به تاسو راسئ دا به تاسو خالي اونلی مې کوئ یعنې زه خالي غواړم چې یو شی په دې باندې شیر کړم بل یو دې نشي کولی. دا سو دویم سیټینګ. هغه رقم ته راځو ته تاسو دریم اپشن درښیم چې د دریم اپشن ګټه څه ګټه ده. ملګرو د دریم اپشن دا ګټه ده کله چې تاسو ته یو فرینډ دی مثال یو ستاسې ملګری هغه ستاسو شاوخوا نږدې علاقه کې ګرځي هغه به بیا تاسو معلوموی سئ. نو ملګرو دلته به تاسو راسئ نیر بای فرینډ باندې به کلیک وکړئ. نیر بای فرینډ باندې چې کلیک وکړئ دلته به تاسو اوس هغه ټول دوستان راواړئ. دلته اوس ګوره زموږ ملګری دی یعنې اوس یو دانه ده سید محمد سید و نامه ده له ما څخه 1 کیلومتر لرې ده یعنې هغه 6 اوورګو 6 ګنټې مخته له ما څخه 1 کیلومتر لرې و یعنې هغه اوس هم فعلا په دغه ایریا کې ګرځي. او د هغه رقم دا بل یو چې د هغه نجیب الله ده له ما څخه 700 کیلومتره لرې ده. د هغه رقم دا بل یو بیا ده عجب خان ده دا بیا 720 کیلومتر لرې ده. او د هغه رقم بیا دلاور خان ده هغه بیا له ما څخه 2 کیلومتره لرې ده یعنې ټول ملګري دی دلته تاسو درښیي. نو ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به زموږ ویډیو خوښه سوي او د هغه رقم ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ په خپل چینل کې هر ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیو اپلوډوو. او ملګرو که تاسو هره ویډیو غواړئ موږ ته مازې لاندې په کمنټس کې ووایاست موږ به هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو او ملاویږو په نورو ښایسته ویډیو کې. د خدای په امان.